سلامونه قدرمنو، نن درته په خپل کلي زیده کې خپله د بلړخیلو حجره خوم. دا زمونږ د بلړخیلو حجره ده، دا تاسو کتی شئ. دا غټ ګیټ دی، دا ورسره وړوکی ګیټ دی، په خیر راغلی پې لیکلی شوي دي. دا وړه دروازه ده یا ګیټ دی چې څنګه رادننه شي، نو دا مخامخ میلمنو ته په خیر راغلي لیکلی شوي دي. ورسره دغه شعر لیکلی شوی دی چې وس مې دومره نشته دی چې ستاسو میلمستیا وکړم. دا خو یو دستور دی چې شاهان ځي ملنګانو له. دا کومه کوټه چې تاسو ته ښکاري، دا کوټه صرف د میلمنو دپاره جوړه شوه. دې سره شاته یوه کوټه ده بله، هغې کې چې کوم د حجرې د قبر ساماني، کرسایي، بیلچایي، نور ساماني د چای د پخولو کچن، هغه په هغه کمره کې دی. او په دې کمره کې دا به تاسو ته ښیمه، صوفې پکې پرتي، کرسۍ میلمه دپاره ډېر ښکلی انتظام پکې شوی دی. او دا زمونږ د بلړخیلو حجره ده. په زیده کې په صوابای کې 56 یونین کونسلې دي، یو یونین کونسل زیده هم دی. او په زیده کې واحد کلی دی چې په دې کې 8 غټې تپې یا محلې دي، چمونه ورته څوک وایي، څوک ورته محله وایي. په 8 محلو کې 8 غټې حجرې دي اجتماعي. دا حجره تاسو ګورئ، داسې حجرې به د چا ذاتي حجرې هم داسې نه، دا د چا ذاتي حجره نه ده. خیبره پرېدی وایي په حجره کې فرق د خان او نوکر نشته، هر سړی د سړي رور دی په حجره کې. دا حجره چې ده دا اجتماعي حجره ده. دا د حجرې مالک نی، دا د پښتنو د حجرې کمال دی چې د حجرې مالک نی، دا د ټولو شریک وي. په دې کې خان، غریب، نوکر، آکا، غلام دا نی، ټول یو برابري. تاسو په ځمکې والا رحم وکړئ، نو اسمان والا به په تاسو رحم وکړي. حدیث مبارک دی. دلته پکې بل حدیث مبارک لیکل شوی دی، په پښتو ژبه کې لیکل شوي دي. څوک چې د عالمانو قدر نه کوي، څوک چې د مشرانو عزت نه کوي، او څوک چې په کشرانو شفقت نه کوي، هغه زموږ نه دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک لیکل شوی دی. دا تاسو کتی شئ. دې طرف ته پکې د حمزه بابا شعر لیکل شوی دی چې ته چې ورته راغلی، د دنیا هم ورته مخه شوه، زړه خو د حمزه ورکوټې کور خو اوس کلی شو. ډېر ښکلی شعر په پښتو کې. دا په پښتو کې بل حدیث لیکل شوی دی چې عملونه د نیتونو په اساس دي، انما الاعمال بالنیات. او داسې دا مشران پکې ناست دي. دا زمونږ د چم مشران دي، کومیټای چې کم مشران دي د چم د محلې مشرانی. نو دا د ټولو ډومبې زمونږ عبدالسمیع لالاجي، زمونږ د بلړخیلو د چم د محلې د حجرې او د جومات د مشرانو نه یو دی. ورسره زمونږ صابر کاکا جي، ډېر محترم مشر سړی، زمونږ او د هلکانو نه زیات خدمت کوي. منډې ترړې په قبر کې د چارای، د بیلچای، د کودالۍ غم، قبر کنستل، قبر نه واپس بیا هر څه راړل. د حجرې دا دومره ښکلې حجره چې ده، دا د مشرانو په برکت باندې ده. او دا دی ظفر اسلام لالاجي. نو دا چې دی، نو دا زمونږ د مشرانو بیا کمیټي ده. نو په کمیټۍ کې 4-6 مشران دي، او هغه بیا یو ځای بیا دا یو ځان له مشر کړی دی. نو ذمواري د ده په سر او دا ټول ملګري ورسره منډه وایي، ترړه ورسره وایي، لاس امداد ورسره کوي. د دی هم ډېره زیاته مننه کوم. ما تاسو دا حجره وښوله، داسې حجره د چا ذاتي حجره هم ني چې چا د خپل پټي کې خپل ځان له کوره حجره جوړ کړي. هغه حجره به هم تاسو ته داسې نه ښکاري، دومره ښکلې، دومره صفا. په بل دی کې کمال تاسو وګورئ، هر کټ سره به خپل ډسبین پروتي. که څوک نسوار لړه کوي، که څوک سګن لړه کوي، نو په ډسبین کې به یې لړه کوي. دې ځای کې پکې بل د خاطره پریدي شعر لیکلی شوی دی چې خاورین کنډول کې په اخلاص تازه اوبه راکوه، خاطره مونږ تالي ته نه د یار تندي ته ګورو. دا هم هغه د پخوا په شان د پښتنو حجره ده. دا بل شا طرف ته ګیټ دی، په هغې باندې چې کله میلمانه دلته نه ځي، نو هغوی ته د الله په امان لیکلی شوي دي. ورسره باتروم دی. دا باتروم هم اوس تازه جوړ شو، سامان پکې لا پروت دی، کار پکې کېږي، ټایل پکې لګېدلي دي، ټول سامان هر څه پکې برابر دي. داسې باتروم او داسې کمره، دا د حجرې سامان دی ټول. دا دلته کې پروت دي. دې کې کرسۍ، بالښتونه، دا د کچن سایډ دی. دې کې دا الماری جوړه شوه، ورسره دا ټایلونه اور یو شی لګېدلي دي. بیا دې طرف ته چې کوم دی، نو دا د ما چې تاسو ته ړومبی وي، دا د میلمنو کمره ده، د میلمنو کمره ده. او دا کمره چې ده، په دې کې صوفې پرتي دي. تاسو وګورئ، دا په اجتماعي حجره ده ښه، دا د چا ذاتي حجره نه ده، دا د ټولو شریکه حجره ده.
نو په حجره کې فرق د خان او نوکر نشته. دا هغه حجره ده دلته میلمه ناست دي، که غم له راشي، دوا له راشي یا نور څه پروګرام وي نو دلته کې به ناست دي، خپلې خبرې اترې به کوي، میلمستیا به یې کېږي چې د چای یا د ډوډۍ یا د اوبو ټیم وي نو هغه به یې کېږي. واپس چې د دې حجرې نه وځې نو دلته کې د الله په امان لیکلی شوي دي او د دلته نه به بیا بیخي د روډ په غاړه دا حجره ده. دا غټ بورډ بر هم لګېدلی دی. غټه خبره په دې کې دا ده چې په دې کې په پښتو باندې لیکل شوي دي، په پښتو باندې لیکل شوي دي، په پښتو باندې شعرونه لیکلي شوي دي، په پښتو کې حدیثونه لیکلي شوي دي، په پښتو کې ټولې خبرې لیکلي شوي دي. دا د پښتنو حجرې هم داسې په کار ده چې هر ځای کې داسې اجتماعي حجرې جوړې شي. په دې کې جلسې، جلوسونه، په دې کې اجتماعي غونډې، میټینګونه د کلي د ولس حوالې سره دا ټول په دې کې کېږي. یو خبره به دې مشرانو نه واخلمه. مشره څه ویل غواړئ؟ اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو ګوره نن هېڅ هم نشته او تاسو په حجره کې ناست یئ. د ټول نه اولنۍ خبره خدای ستا ډېره د مننه موږ کوو چې تا خپل وخت او صبر لرالي. د هغې نه علاوه موږ د خپلو کشرانو ته دا درخواست دی چې د خپلو حجرو ته راځي، دې کې کښېني، دا ابادې کړي او دې سره سره چې زموږ مشران په دې حجرو کې ناست وي دا زموږ خواهش دی او په دې باندې موږ ښه ښکارو. او د هغې نه علاوه بس دا زموږ مشران دي. دې به خبرې ډېره مننه کاکاجي. تاسو به په یو وخت کې هلکان وایي دا حجرې به ابادې وې، خلک به پکې ناست وو، په حجرو کې به خلکو شپې کولې، میلمه به په حجره کې وو، ډانګورۍ به ورسره وي او شملې به یې وې ښکلې ښکلې او کټ کې به په منځ کې ناست وي. ډېره مزه به یې کوله. اوس زمونږ دا ایمان دی راسوله چې کمیټي ده که نه د چم جوړه کړې کمیټي، نو مونږ وایو چې مونږ د جومات او د حجرې او د قبر دا خدمت په اخلاص سره وکړو د چم دپاره او د الله د رضا دپاره وکړو. زمونږ دا ایمان دی چې مونږ به د الله د رضا لپاره دا خدمت کوو، خو مونږ د دې چم د کشرانو او د مشرانو تعاون غواړو چې دوی مونږ سره په دې کې تعاون وکړي په اخلاص سره چې د قبر دا خدمت، د حجرې دا خدمت او د جومات دا خدمت په اخلاص سره دوی کوي او په مینه محبت سره کوي. نو ډېر خوند به کوي او دا حجره به ډېره ښکلې اباده وي، دا جومات به اباد وي. او مونږ دا خواست کوو د چم والا ته چې کم از کم که نورو مزونو نه راځي د جمعې د مزد له خو د چم ته راځي نو دا به ډېره کوم خلک چې د چم دي او په بهر ځایونو کې پاتې کېږي، کراچۍ کې، لاهور کې، اسلام آباد کې، هغوی ته څه ویل غواړئ؟ هغوی ته دا خواست دی چې بس زمونږ دپاره دعا کوي چې مونږ له الله همت او طاقت راکړي چې مونږ د چم په صحیح معنو کې خدمت وکړو. دا زمونږ ایمان دی او مونږ به انشاءالله کوو خدمت، خو مونږ سره مرسته پکار ده د کشرانو او مشرانو چې مونږ به انشاءالله ښه کوشش کوو چې د چم کې داسې کارونه وکړو چې هغه دا وروستو کشران بیا یادوي. انشاءالله زمونږ دا اخلاص دی. بلکل تاسو کړی هم دي دا حجرې ته چې سړی وګوري، بیا اوس جومات هم تاسو شهیدوئ، بیا نوی جومات جوړوئ او نو لکه دا ډېر غټ کارونه دي. بس د چم ته خواست دی چې دا چم کشران مونږ سره په دې کې مدد وکړي په دې جومات کې. بلکل او کار له راځي، د چا د پیسو وسي پیسې ورکوي، د چا د لاس خو خدمت یو ورځ دیاړی له راځي، یو ورځ ترکان سره کار کوي، نور څه د چا وسي نو هر څه په دې کې په کار راتلی شي. ډېره مننه، ډېره مهرباني. سمیل علاجي خو تاسو پېژنئ، ښه متحرکه سړی دی او ځوان ورته زه ویلی شم ځکه چې ویښتې هم تور دي او خو لکه د هلکانو منډې وایي که په باجوړ کې، که په سوات کې، که په صوابۍ کې. او زمونږ د محلې د چم د مشرانو نه یو مشر دی، څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د دې ستا ډېره مننه کوم چې دا خلکو ته مونږ مخامخ کړو او بیا د هغې نه بعد چې ده نو خصوصا لکه د بلاخیلو او کوم بلاخیلي چې کوم هغوی ته هم دا مبارکي ورکوم په دې حجره باندې تا چې ورته کومه وښوله. او د دې نه بعد چې ده نو د حجرې نه بعد مونږ اوس حجره مکمل کړه، ټول مکمل شو، تا راویلې وکړه او تقریبا څه کار پکې نور پاتې نه دی. او دې نه بعد انشاءالله زمونږ د جومات فیصله هم کړې ده، ټول چې مونږ راغونډ کړی وو هغې کې مونږ هغه اختیار را کړی چې د جومات مکمل د مونډه چې دی د شهید کوي او د نوي سر نه یې جوړ کوي. انشاءالله هغې کې چې دی نه مونږ کار روان دی. نقشه هم کسان ته ویلي دي چې ناکه کار یې کړي دي، هغوی چې نقشه تیاروي چې هغه نقشه تیاره شي انشاءالله دا په کار تېر شي نو بله میاشت کې به انشاءالله به هغې باندې کار کوو. نو بس د بلخېدو خصوصا د هغې د تعاون ضرورت دی راته او د هغې مرستې ضرورت دی نو انشاءالله الله به یې کوي او ډېر ښکلی شاندار جومات ته جوړېږي. ډېره زیاته مننه، ډېره مهرباني. دا خو درې مشران دلته کې ناست وو، خو د دی نور ملګري هم دلته کې دي، دلاور خان دی یا داسې نور مشران دي، نو هغه خو اوس موجود نه دي. خو دغه چې څومره د کمیټۍ مشران دي یا د چم ټول مشران دي نو هغه د دې حجرې مالکان دي، د دې حجرې مشران دي، د دې جومات دا د دې چم ده، د هر ځوان، د هر زلمي، د هر مشر ده
دا ګورئ څومره ښکلې بوټي پکې لګېدلي دي ګملې او پوره یو لکه د کور چې څنګه د سړي خپله ذاتي حجره وي نو هغسې حجره ده خو دا د چم ده غټه خبره پکې دا جوړه شوه اوس ډېر لوی میدان دی په دې کې جلسې کېږي په دې کې د کلي د خیر ښېګړې دپاره غونډې کېدی شي مشاعرې کېدی شي په دې کې نور داسې سیمینارونه کېدی شي نو په کار ده چې دا ځوانان دا زلمي را مخکې شي دا حجره هم آباده کړي دا جومات هم آباد کړي او دا دغسې وداني نو په دې به مونږ هم ښکلي ښکارو دا پښتو به هم ودانوي دا اسلام به هم آبادي دا ټوله څه به په دې باندې وداني د ټولو ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني دلاور خان ناغې که نه ښه